السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ځینې وروڼه پوښتنه کړې ده چې دا نوی د سعودي مسافرو دپاره یا د مقیمینو دپاره چې وزارت داخلې اعلان کړی ده چې کولی شي د ابشر د دې ابشر له لارې څخه دوی خپل د سفر طلب وکړي د اودې. نو هغه طریقه یې دا ده چې اوس تاسو ته ښیم. اول به تاسو په ګوګل کې ابشر ولیکئ. ابشر دا یو معروف لینک ده چې دستي تاسو ته خلاصېږي انشاءالله. که چیرې تاسو دلته په مخ کې بل شی راسي تاسو خپله د ابشر کوم اکاونټ چې تاسو لري هغه مه خلاصوئ، هغه ته ضرورت نشته. یوازې شاشه پورته کش کړئ، د سکرین لږ لوړ کش کړئ. نو په دې سره به تاسو دغه د عوده په نوم باندې چې دا د طیارې نښان یې ورکړی دی دغه ایکن به کلیک کړئ. په دې سره به دغه صفحه درته خلاص شي. دلته طلب سفر جدید او په دې کې رقم الاقامه ده، په دې خانه کې ویل کېږي. او همداسې تاریخ به د پیدایښت تاریخ به پکې لیکې، که په میلادي کې و که په هجري کې و. او ستا د تلیفون شمېره غواړي او دغه نمبر چې ده دا به په دې لاندې خانه کې ولیکې او متابعه باندې به یې ووایې. دا اسانه طریقه ده. وروسته شرط یې دا ده چې خروج عوده یا خروج نهایي به لګېدلی وي.